السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د افغان کډوالو موټر اور اخیستی او سپرلي سوځېدلي. د ایران په یزید ښار کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې کړي چې په پایله کې موټر اور اخیستی او یو شمیر افغان کډوال پکې سوځېدلي. په زاهدان ښار کې د افغانستان د کونسلګرۍ د کډوالو چارو مسؤل مرتضی خرمي بي بي سي ته وویل چې د یزید اړوند مهریز استان نومي سیمه کې د افغان کډوالو په لیږدونکي موټر کې د اور لګېدو له امله 3 نفره ووژل شول. نوموړي زیاته کړې چې په موټر کې ټول 14 تنه سپاره وو چې له منځه یې یو پاکستانی او 14 نور افغانان وو. د مرتضی په قول ایراني چارواکي د موټر لوړ سرعت د اور لګېدو لامل بولي، خو په پیښه کې یو ژوندی پاتې شوی افغان کډوال وایي ایراني ځواکونو یې په موټر ډزې وکړې چې په پایله کې موټر اور واخیست او مرګ ژوبله رامنځته شوه. یاد ژوندی پاتې شوی تن وایي ایراني ځواکونو د دوی موټر ته د درولو امر وکړ او کله چې موټر ونه درول شو هغوی ډزې وکړې چې ورسره جوخت موټر اور واخیست. په ورته وخت کې په زاهدانو کې د افغانستان کونسلګرۍ وایي د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږي چې سبا جمعه او شنبه ورځې به د پیښې پلټنه وکړي. د افغان کډوالو د وژلو پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې څه موده وړاندې هم د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغان کډوال شکنجه او په سیند کې لاهو کړي وو. که څه هم د یادې شوې پیښې په مهال حکومت ژمنه کړې وه چې پر ایران به فشار راوړي او د پیښې عاملین به د عدالت منګولو ته راکاږي، خو تر دې دمه لا هم په دې برخه کې کوم ګام نه دی اخیستل شوی.